د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي چې د هیواد شمالي ولایتونو ته د سفر په موخه راوتلی سمنګان ولایت ته راورسېد. ښاغلی حنفي د نوموړي ولایت له ملکي او نظامي چارواکو سره له لیدنې وروسته یوې لویې رابلل شوې ولسي غونډې ته هم وینا وکړه. از نظرات همدیگر، از مشوره‌های همدیگر استفاده شود تا اینکه در کارهای ما و شما نظم و انسجام بهتر صورت بگیرد. د حکومت د رسنیو مرکز مشر ښاغلی مفتي انعام الله سمنګاني چې د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال سره په دغه سفر کې ملتیا کوله د خپلو خبرو پر مهال وویل چې روان مالي کال په ختمېدا سره کوښښ دا ده چې د رهبرۍ په راس کې موجود کسان د ولایتونو ستونزې له نږدې وارزوي تر څو راتلونکی مالي کال د ډېرو ستونزو حل وي. چون سال 1401 در حال تکمیل شدن است و بودجه سال 1402 زیر کار است، رهبری امارت اسلامی افغانستان تلاش نمودند تا با دیدن ولایت‌های مختلف از نزدیک مشکلات آنها را از نزدیک درک بکنه و انشالله در پروژه‌های سال آینده در پروژه‌های انکشافی حل مشکلات آنها را در نظر بگیره. راغلی پلاوی ته سمنګانیانو خپل ستونزې ننګونې وړاندیزونه د یوې لویې غونډې په ترڅ کې وړاندې کړل. زمین وافری زراعتی داریم. در تابستان سمنگان یک جزیره است، ما آب زراعتی نداریم، فلهذا هرگاه بند آب کلی و آب لملم ایجاد شود، 2 توربین برق نصب شود، انشالله 2 فصل حاصل بگیریم، خودکفا میشیم و از نگاه برق هم انشالله خودکفا میشیم. در سال آینده انشالله خداوند خواسته بود به یاری الله متعال و به همکاری شما ملت دلیر افغانستان و ملت سمنگان انشاءالله بعض پروژه ها را انشاءالله حتما در بودجه انکشافی سال آینده در نظر میگیریم. د اسلامي امارت د حکومت پر اتک سره دا لومړی وار ده چې د ریاست الوزرا په کچه دغه ډول یو لوړپوړی چارواکي سمنګان ولایت ته کاري سفر کوي. شفیع الله ستانکزی د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سمنګان.